د خوست ولایت په مرکز کې د احمدزیو 13 قومونو له لوري د بدو رواجونو او ناسمو دودونو د مخنیوي په موخه ولسي لویه غونډه یا د غونډه چې د دغه ولایت مستربل سیمه کې جوړه شوې وه موخه یې د ټولنې اصلاح، سمون او په ټوله کې د ناوړو دودونو مخنیوی و. په غونډه کې ګډونوالو د امیر المؤمنین د 18مې ګڼې فرمان هرکلی وکړ او هغه یې د بدو رواجونو د له منځه وړلو لپاره مهم اغیزمن وباله. د ویناوالو په وینا په ټولنه کې ځینې ناسم رواجونه لکه بې ځایه لګښتونه، لوړ ولور او یو شمېر نور ناوړه دودونه د کورنیو اقتصادي وضعیت ته زیان رسوي او ګڼې ټولنیزې ستونزې پیدا کوي. تقریبا 18 قومونه چې د 14 ولایتو کې کوم کوچیان دي او خصوصا د خوست مشت خلجي هغه هم په دې غونډه کې وو. د ټولو په اتفاق سره دغه د امیر المؤمنین د 18مې ګڼه فرمان چې په هغه کې د بدو رواجونو مخنیوی و په دغه باره کې و. قومي مشران ټینګار کوي چې د بدو رواجونو پر وړاندې مبارزه د وخت اړتیا ده او دوی به د امیر المؤمنین د 18مې ګڼې فرمان د عملي کېدو په برخه کې له مسؤلینو سره بشپړه همکاري کوي. د افغانستان موږ د خوست کې د میشتو قومونو غلجیو ټولې ستونزې موږ په نظر کې نیولې، خو یوه ستونزه چې د نوي 18مه ګڼه فرمان موږ چې موږ قومونه ورته ولور وایي 4 لک افغانۍ مقرر کړل او ټول قومونه سره متحد او ټول په یو اتفاق او په یو غاګ باندې په دې ته ورسېدګي وکړه. نو دغه د مقام د الحمدلله 2 لک شاوخوا نفوس موږ چې سرسري هغه کړي حصایه په قومي لحاظ. نو دا ګڼه فرمان ځکه د ولس په ناپوهۍ بولي، د ولس د هوساینې دپاره د دې ولس د مشکلاتو د مخنیوي په خاطر ده. نو دا ځکه د خلکو خوښ کړي، بلکې افغانستان ټول خلک باید په دې عمل وکړي او دا په ځان ومني، ځکه دوی په خیر دوی په ګټه ده. بل لور ته ځوانان وایي چې د ناسمو رواجونو ځوان نسل له جدي اقتصادي فشارونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره د یاد فرمان عملي کېدل به د اسراف او نورو ناوړو دودونو مخه ونیسي. کوم 18مه ګڼه فرمان چې دا امیر المؤمنین دا صادر کړی د کوچي قام د دې ډېر تود هرکلی وکړ او دوی دغه فرمان انشاءالله په ځان باندې عملي پارزیاین وګاڼه او تاسو شاید حال یاستئ چې ډېر خلک راغلي ول د دې فرمان د هرکلي لپاره د دې مادو د منلو لپاره. ولایتي مسؤلین د ولسي ملاتړ ستاینه کوي او ډاډ ورکوي چې د امیر المؤمنین د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق لپاره به عملي ګامونه پورته شي. دوی زیاته کړه چې د قانون پلي کېدل د حکومت او ولس ګډ مسؤلیت دی. د غلجي په نوم باندې چې احمدزی قوم ده په سطح د ټول افغانستان یوه پریکړه وکړه چې هغه د امیر المؤمنین دامت برکاتهم العالیه 18مه ګڼه فرمان ده د شریعت نه خلاف چې کوم دودونه رواجونه دي، خصوصا مهر ده او د مړي مسله ده ورکې د حجانو ده. نو د قوم په مشترکه فیصله کې تاسې ولیدل د کابل د وزارت سرحداتو د وزارت نه هم یو رئیس صاحب راغلی ده چې هغه د دوی سرخیلانو رئیس ده. نو دغه قومونو ټولو په اتفاق سره فیصله وکړه چې څومره مهر اسانه وي نو دا شریعت خلاف به هم نه وي او قومونو ته هم په دې کې سهولت وي. له دې وړاندې هم د خوست ولایت په ګڼ شمېر سیمو کې ورته غونډې شوي او د امیر المؤمنین د 18مې ګڼې فرمان هرکلی شوی او عملي کېدل یې د ټولو ګډ مسؤلیت بللی.